نبی علیہ السلام وی او د دق عمل د وجنه دا صحابي جنتی دی چې د سینه ټول مخلوق ته صفا دکې اچا سره بغض او حسد نشته. علماء وايي خیسته اخلاق پیژنې، خیسته اخلاق دا نه دي یوازې چې ته نرمې خبرې وکړه، نه نرمې خبرې خیسته اخلاق نه دي، دا نرم مزاجي خو د خیسته اخلاقو ترجمانی کوي، دا اخلاق نه دي. بهترین اخلاق چې دي هغه دا دي چې دې زړه کې دي د چا تم بد اراده نه، دا بهترین اخلاق. چړه کې ورته بد خیال او په ظاهر او سره خولي خبرې کوي، دا اخلاق دي کدا منافقت دي، دا اخلاق نه دي. ظاهری د خله دا نرم مزاجی چې د اخلاق نه دي، خو اکثر دا د هغه اخلاق ترجمانی کوي ځکه خلک وي دا سړی خوش اخلاق دی، نرم خبرې راوځي دا د هغه ترجمانی کوي. بهترین اخلاق دا دي چې ته د هر چا ته د خپل سینه صفای، هر چا د پاره خیر خواهی شروع کی، دا بهترین اخلاق. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه توي اکمل المؤمنین ایمان، کامل مومن در توخم تاسو کې د چا ایمان کامل له اوخم درتا، صحابه ورتوي او اوخیا وی کامل مومن هغه دی چې د چا اخلاق خسته وي، دا کامل مومن بیا ورتوي پتل د میزان کې درته د ټول نو وزن شي وخیما چې تل د نیکو بدرنی درنی تل کې بدرونواله پیدا کړي. صحابه کرام ورته او وخیا د دواړو جهاد سردار ورته فرمایل دا بهترین اخلاق. بظاهر ارچا سره نرم لهجه چلے او دند دی ار سړی تکینه او حسد او بغض پروت، دا اخلاق نه دي. پدې اخلاق نشي کامیابې دي. نن مسلمان پدې کې پروت دی چې دا مسلمان بسنګ رسول ته د مسلمان سره سره ویه کې مسلمان د مسلمان ته په ډوبه کې پروت دی بسنګ رسول دی بسنګ دوکا کو دلبا نقصان څنګه کوم او رسوم به څنګه دا مسلمان دی لګ گریوان کې سوچو کې کنا چې د دانیت چې دی بسنګ رسول دکانداران چې سار کینی وسوک پر رسول اسیدا مسلمان دیکھینا سوی سوک ونن رسول سوک بدو ککو چانا بڑیر علما سدی سے انپڑا کس ونن سنگ موماما چڑیر پا خبرو نپوئی گی چرا سیس کے گران خرس کا پدی تم دکاندار ناست دا مسلمان دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتی دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من اقال مسلمن اقال اللہ عصرته یوم القیامہ، چاچ د یو مسلمان سره اقاله وکړه. اقاله ستوای یو دکاندار دې یو سیزی خرڅ او اغی کس ورلا اغسیز ورزنی مپس واپس دتوائی استعمال کرے میں ندے زور کرے میں ندے موسم تلے ندے خو بس پا دیسیس خاپاو ما واپس میں رو بس دا دکاندار دے چی دے دکان کولاوی ہو 20 لیٹا پکی وہ لگی ولی پکی دا 20 لیٹا لگے زکا پکی لگوم چرانات تیزوی چی دے گاک تدا کلر بل شان خکاری تدا رنگارنگ لیٹو نا ولی پا دکان کی لگے دا تا گاک دوکا کئی کنا اول اورس چی دکان بنیاد دینو دا دوکی ایران تا مسلمان امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ با دا وریس پورس دکانو نا دا وقت بن کرل دا کپڑی کاروبار دکانو نا بن کئی دا وقت ولی وینن ور پورا نشتا دے رنا پورا ندا دا کپڑی کلر صحیح نخکاری اسی نچی چاہتا دو کمی لوش ورستو نخپل خادم و نوکر توی ویدا تان کدی پچا خرسو نو پدی کی نقصان اب ورطا اول اوخی بیا بے پی خرس کی دانا چی پچای خرسو مو اوخی ورطا چی دی کی دا نقصان دی وسی علی دی بوی گاڑی خرسو خولی خرسای دا خودیر خولی گاڑی انجنی والی دی انجن را باندر آروان
یو سړی ګورم چې دوکای کوم چې د انجن پاغه وا دا مسلمان دی به مانځه ته ودرېږي دی به سجده لګي الله ته دی که په ظاهر ښکلې خبرې کوي نو څه پې کوي دا اخلاق دي ګاډې خرڅو بولې غټ نقصان پکې راوتې چې په بلې رومبې ورته وایي دا نقصان دی پکې سره د دې الې کنی دی که هغه اغوستو وادي کنی غستو جنات دي دا مسلمان چې دی فکر کې پروت دی چې دا تاوان په چا واړو اگر نوکر ته وي ګورې دې کپړه کې دا نقصان دی ګاک په خبره کاک راغی هغه نه یورو هغه تانې پې خرڅ امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه مانځه کې رپول دین نه کوم ځکه چې دا د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دی دغه مسلک دی کنه چې نقصانی شی خرڅه هغه چاته نه خیدا دغه مسلک نو ایوازي مونږ کړو کنه تجارت هم کړو ته د تجارت تپوس کړي د تجارت تپوس هم وکړه چې امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه تجارت په کومه طریقه کوي مونږ دغه په طریقه کوي نو د تجارت تپوس هم وکړه دا تپوس هم وکړه چې د مور به څنګه خیال ساتو مور به په سورلې کې نه ونی او مهار به نیول روان خلق په بازارونو کې ولاړو امام اعظم ابو حنیفه مهار دود چا مهار ونیو تا خو د وخت فقیه دی په سورلې مور ناس سره د مهار نیولې د سرنی روانه کړي دومره به د مور احترام چراغ تپوسو کاغوی هغه تاد می خرڅ کړي هغه کې هغه نقصان هغه نارانیر شي امه نو ویلې هغه سیز می خرڅ کړي امام سی ورته نو دی ویلې وینا ویخه د سړی نه خیرات خایا پنه خوې د سړی کله معلوم کو چې دا دغه کلی او بیا سورلی په کرایه اونی وو د هغه سړی کلی تلا الته هغه سړی معلوم کو ورته وی دا کپڑا پتا باندې زما دکان نه در خرڅ شوی و پدې کې دا نقصان هغه تا ته نه ویل شوی ما ته په نقصان خبر کړی کول دا کپڑا الی او کماته واپس کېستا مسلمان سره خیر خواهی شته مسلمان نن د مسلمان سره خیر گاونډي ته څنګه په ډوبه کې پروت دی الله اکبر خبره ودی ما خدای دې خبره و مده دي حالات خدای دې په مونږ رحم وکړي راشه د گاونډیانو حالات یو گاونډي بل ته دسې پروت دی کنه ته به وایي چېرته دا د په گاونډ حربي کافر پاتې کېږي د سره حکم د جهاد شوی دی دسې حال دی د مسلمان سره نبی علیہ السلام فرمایي چې دل دې ګاک دا سیز واپس راوړو وی چې دا مې نه دی خو دی ورته وی هو پیسې دی واپس والا دا سیز راک خپه خوشاله تقریر به ورته نه کوي پیسې به تې نه کموي که پیسې تې کمې کړي بیا اجر نه میلاوي تقریر ورته وکړه بیا اجر نه میلاوي اوس په تاسو ته خپل اندازه شي د دکاندار نه چې موږ څه شی اوسه بیا واپس ورو دا ورته څوک ویلی شي چې واپس کوم کله ورته وي دا رنګ بدلوم دا تقریر شروع کوي که نه دی ورته دا ویلی نشي چې زه واپس کو هغه تا ته وایي کلر بدلوم وایي کلر بدلول وروستو خبره ده که دا سیز واپس کوي نو دلته یې کېده هم پیسې دی واله ابو چې دا ته څنګه ښه سړی شو وای نن چې ته داسې ستومانه ماله راغلی داسې ستومانه به زه یو ورځ د الله ذات نه ورځم زه به هم داسې حاجتمند د خدای مخې له ورځم نن ته حاجتمن یو ورځ به زم حاجتمن دا که نن زه مالدار یم او تاجر یم خو یو ورځ را روانه ده زه به حاجتمن الله له ورځم چې دې ګاک ته دا سیز پیسې واپس کې واغه سیز کې نه وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اقال الله عثرته یوم القیامه وی الله وی چې دا کس مال مخې لراشي دا دکاندار زبدی دکاندار تواما چې تا د ګاک سره اقاله کړې وه دی به وي او زه به ورته وایم چې نن زه ستا سره اقاله ما سره اقاله کوي او دا ګناهونه دې ټول راکه او د دې په بدله کې جنت واله زه جنت ته تا د سودا اقاله کړې وه زه نن تا سره د ګناهونو اقاله خدای د رضا لپاره مسلمان تړه صفا کوي
نن تاسو یې نه فلسطین کې مسلمانان څومره په تکلیف کې دا د برداشت نه بار بار یقین وکړه کو سترګې برداشت کولی شي یې زړه برداشت کولی شي دا د برداشت نه بار خبره نو کم از کم مونږ خدا خیرخواهي جوړېږي دعا وکړو نوافل وکړو الله ته لفې ونیسو لپې 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 چې الله دا مسلمان دی کلمه یې ویلې ده الله نن څومره تکلیف کې دي څومره په عذاب کې دي هغې دپاره خصوصي دعاګانې د الله نه غواړو خصوصي دعاګانې مسلمان د مسلمان رور دی رور دین اسلام یو مذهب دی یوم کتاب دی یوم الله دی یوم رب دی هغې دپاره خصوصي دعاګانې غواړي هغه معاملات د برداشت نه بار دي الله دې پرې رحم او کرم وکړي او الله دې د ظالم نه انتقام واخلي او الله ته د مظلوم حامی شي الله مسلمان هر ځای مظلوم دی هر ځای مظلوم دی اتق دعوة المظلوم الله د مظلوم دا چیخ و پکار شروع دی الله دا چیخ و پکاري واور الله د چیخي پکاري واور الله انتقام د ظالم نه والا او الله دې ټولي دنیا ته ثابت کړه الله کم از کم الله کلمه ویلې ده تا رب منو قرآنم کتاب دې تم ربي رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی الله علیه وسلم بهر صورت مسلمانان ټول هغې دپاره دعاګانې کور زنانه ورته وایي خپله ټول ورته دعاګانې کوو او الله طرف ته متوجه شو او خپل آپس کې د دې خپلو مسلمانانو ته لږ داړونه صفا ستا سره مسلمان دی که نه چې لږ ورسره روابط سم کړو نبی علیه صلات والسلام فرمایي وایي ته په ځمکې والا رحم کوه نو اسمان والا به په تا رحم الله به هله رحم کوي چې کله د ځمکې په خاوندانو کې رحم پیدا شي الله دې مونږ ټول د یو بل خیر خوا جوړ کړي ښه الدین النصیحه دین د څه نوم دی النصیحه